نن به درته د صلات تسبیح مکمله او اسانه طریقه وښیم. هسې د روزې مبارکې یو څو ورځې پاتې دي، که چیرې موږ تاسې په دې ورځو کې یو وار د صلات تسبیح لمونځ ادا کړو، الله به مو ټولې ګناهونه راته معاف کړي او موږ به د روژې څخه په داسې حالت کې ووځو چې ټوله ګناهونه به معاف سوي وي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه لمونځ خپل اکا حضرت عباس رضی الله عنه ته وښولی و چې کوم چا دغه لمونځ ادا کوي، د دې لمونځ ادا کېدو سره سره به الله د ده وړې او رغټې ټولې ګناهې به الله ورته معاف کړي او په صلات تسبیح لمونځ ادا کولو سره الله تعالی ډېر زیات ګناهونه معاف کوي. نو دغه ویډیو ضرور د ثواب په خاطر باندې مخ ته شیر کړئ چې مسلمانانو ته دا خبر ورسیږي او که چیرې یو چا ستا د وجې دغه لمونځ ادا کوي، د هغو ثوابونه چې دي هغه تا ته رسي، خامخا ته هغه سره په ثوابو کې ورسره شریک کړي. نو چې کله ته پر مسله باندې ودرېدې نو د صلات تسبیح د لمانځه نیت چې دی هغه وکړه، د 4 رکعاته د صلات تسبیح نیت، یعنی نیت کوم د زړه د خلاصه منځ کوم 4 رکعاته د صلات تسبیح په دې حاضر چې کوم وخت وي هغه وکړه. چې کله دې نیت وکړئ او لاسونه دې وتړل پر نامه باندې یا د نامه لاندې سلسلو، نو سبحانك اللهم ووایه. سبحانك اللهم چې دې وویله پوره دې کله، نو بیا 15 واره دغه درېیمه کلمه چې کوم تمجید ده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چې کله دې 15 واره دغه درېیمه کلمه وویله، بیا الحمد لله او سورت ووایه، اعوذ بالله وبسم الله بعد الحمد لله او سورت چې دی وویلې دغه بعد بیا 10 واره چې دغه کلمه ووایه، لاسونه به دې تړلې وي سیسو 10 واره دغه درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. چې کله دا وویله بیا لاړ سئ رکوع ته. چې کله رکوع ته لاړ سئ سبحان ربي العظیم 3 واره ووایه. سبحان ربي العظیم 3 واره ویلو وروسته دغه درېیمه کلمه دغه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه 10 واره په رکوع حالت کې ووایه. چې کله بیا ته د رکوع څخه راپورته سوې سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد چې دی وویلې، نو په ولاړې باندې به ولاړې، لاسونه به دې ایلوي، لاسونه به تړې نه، لاسونه به دې ایلوي او دغه درېیمه کلمه به څو وارې ووایې؟ 10 وارې. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دغه به 10 وارې ووایې. بیا به دغه بعد الله اکبر وکړې، لاړ به سئ سجدې ته. چې کله سجدې ته ورغلې، سجدې کې چې د کله 3 واره سبحان ربي الاعلى وویله، د هغه بعد بیا 10 واره دغه کلمه ووایه، درېیمه کلمه سیسلو 10 واره د سجدې په حالت کې وویله. د اول سجدې چې کله ته راپورته سولې په ناسته کې بیا چې دی 10 واره دغه درېیمه کلمه ووایه. بیا چې کله دویمه سجدې ته ولاړ سې، دویمه سجدې کې بیا 3 واره سبحان ربي الاعلى وویله، نو بیا دغه بعده 10 واره دغه درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. نو چې کله بیا ته د دویمه سجدې څخه هم راپورته سوې، دویم رکعت ته راپورته سوې، لاسونه دې وتړل، نو د الحمدلله ویلې څخه مخکې بیا 15 واره درېیمه کلمه، بیا دغه بعد الحمدلله بیا سورت، بیا د سورت بعد 10 واره درېیمه کلمه، بیا دغه په رکوع کې 10 واره درېیمه کلمه، بیا د رکوع څخه چې راپورته سې بیا درېیمه کلمه 10 واره، بیا د سجدې په حالت کې 10 واره، بیا سجدې څخه راپورته سوې بیا 10 واره، بیا سجدې ته ولاړ سې بیا 10 واره، او بیا چې دویم رکعت کې دی اوله قاعده وکړه، اوله ناسته، بیا چې راپورته سوې بیا چې دی اوله واره 15 واره. یعنی د هر رکعت د شروع کېدو څخه مخکې 15 واره، د سورت بعد 10 واره، په رکوع کې 10 واره، د رکوع څخه راپورته کېدو کې بیا 10 واره، سجده کې 10 واره، بیا د اول سجدې څخه راپورته سي بیا په ناستې باندې 10 واره، دویمه سجده کې 10 واره. دغه د صلات تسبیح د لمانځه طریقه ده، خامخا په د روژې مبارکه کې ادا کړئ د صلات تسبیح لمونځ. په دې سره الله رب العزت ډېر زیاتې ګناهونه چې د هغه د انسان هغه معاف کوي. او دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخ ته سره شیر کړئ.